الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله في مقام آخر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد بقاه اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستانو عزیزانو الله رب العزت چې انسان پیدا کړی دی پتیرو کې پیدا کړی دی د انسان په دنه انسان کې داغه جوړېدل شوی دی په ګندګۍ کې الله رب العزت دې پیدا کړی دی خود د خپل الله رب العزت د ګندګۍ نه ساتلی انسان پرورش چې الله رب العزت په هغه ځای کې د مور پر رحم کې چې کله کولو د ټول خوراک د ټول رزق الله رب العزت د نوم په ذریعہ ورکول ولی چې الته کې ماحول د هغه ځای ترتیب ک په خله ورکول ورته نو ګندګي به ته په خپل باندې او په دې خپل باندې الله رب العزت الله پاک کلام بیانې د الله پاک نوم په اخلي د الله رب العزت د دین د الله رب العزت د پاکي کلمې ورد ذکر دعا تلاوت د ټول ارسه کوي نو لہذا الله رب العزت داخله د پلیتو سيزونو نه منع کړي چې پلیت سيزونه به خپل نه راو نو پلیت سيزونه حرامم کې دي شي او الله رب العزت هغه حرام سيزونو کې هر هغه سيز بیان کړي دي چې کوم الله رب العزت حدود قائم کړي دي د انسان لپاره یا ايها الذين امنوا اي ایمان والو انما الخمر چې بشک شراب الله رب العزت پتا حرام کړی والميسر جواری والانصاب والازلام چې الله رب العزت تا باندې شراب جواری بت پرستی او دغه رنگي ناپاک سيزونه به دا تفریح تکینه دا الله رب العزت تا لپاره حرام کړی چې الله رب العزت مخکینو حرام کړی نو قران کې دا غیم ذکر راغلی ومن النخيل والاعناب چې کجور شوي انګور شو تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا دا غید نتاسو ځان د پاره د نشي د پاره سيزونم تیارول شي شرابم تیارول شي خوراک د پاره تسالنم تیارول شي خو چې کله د حرمت ذکر راغې
دا آیات د حرمت راغی بس خبره ختم. چې څومره خلکو سره د شرابو مټکې وي واړولې ختمې کړې. ولې د پیغمبر حکم او د الله حکم او د پیغمبر امر چې په خلکو د الله رب العزت د طرفه دا حکم دی، قرآن کې آیات نازل شو خبره ختم. اوس چې د قرآن کې د یو نشي د سیز حرمت راغی د قیامت ته سحره پورې به هغه حکم چلیږي، په حکم کې به رد بدل نه کېږي. ځکه الله رب العزت چې کله هم څه فیصله څه حکم د ځمکې ته نازل کړی دی د انسانیت د فایدې دپاره ذکر کړی دی، او د انسانیت د فایدې دپاره ځکه چې کله انسان په نشو تماشو باندې راواړېږي د خپل ځان ته ژوند تباه او برباد. او الله رب العزت ته صفا فرموي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خپل ځانونه په خپل په هلاکت کې ما چوي مکوي دا نشي. شراب مسکئ، نشي مکوي، آیس مسکئ، جواری مکوي، د الله رب العزت نه ویریږئ. الله رب العزت صفا احکام بیانوي په قرآن کې، خو افسوس دا دی صفا حکم نه څوک اوري او نه څوک بیانوي. قرآن کریم کې د هر نشي دپاره حرام لفظ راغلی چې دا حرام دی حرام دی حرام دی. کل مسکر خمر، هر شراب چې دی هغه نشاور دی، او هر نشاور سیز چې دی الله رب العزت په انسان ځکه حرام کړي چې د انسان دپاره په هغې کې نقصان دی. نقصان څنګه؟ انسان چې نشو کې د عقل معوف شي ختم شي، دی په ځان پوهېږي نه پوهېږي، دا تمیز نشي کولی چې دا مې اولاد دی، دا مې رور دی، دا مې عزیز دی، دا مې خپل دی، دا مې قارب دی. دا خوله الله رب العزت چې تک په کومه تیاره کې پیدا کړې د ګندګۍ نه یې دله ساتلې ده، په نوم یې درته رزق درکړی دی. انسان چې ته نن دنیا ته راغلی دا ګندګي ته د خولې ته ولې اچوې؟ ما تاسو ووایي یاره دا د ملنګۍ نشه ده، بس وایي اسکه سړی غمونه لرې کوي، غمونه نه لرې کوي، بیړه دله تباه کوي. الله رب العزت د نشې دپاره 5 اصول بیان کړي دي. لومبی چې انسان دپاره د نشې په بنیاد باندې د ده دین، د ده ځان، د ده عقل، د ده نسل، د ده مال، دا ټول هر څه د نشې د لاسه تباه او برباد کړي. چې دین چې کله دا انسان نشه کوي دی د دین نه غافل دی، د مونځ نه غافل دی، دی په مونځ څه کوي چې دی خو خپلې چیټه راکاږي بس پروت دی په ځان چې ته پوهېږي. دویم الله رب العزت د ده دا ځان چې دی د ده دا جسم چې دی دا د الله رب العزت د طرفه امانت دی. لیکلی خپل د سګرټ په ډبي د ښه خپلې غټ غټ لیکلی دی چې د کینسر باعث دی، بیا یې خلک څښي. او بیا درته الله رب العزت په دریم کې چې عقل انسان نشو کې نو عقل معوف شي، اچھا ته پوهېږي په ځان باندې، خو د وریځو نه پر رواني. تر دې پورې الله رب العزت څلورم دا نسل د نشي اولاد چې څومره ټول بیماران، ټول زیړ پیړ، بل یو ځای بل ځای، یو هسپتال بل هسپتال. او پنځم مال په کومو پیسو باندې. دا هغه ورځ مې یو کس نه تپوس کړو چې موږ په لار باندې راغلو ورته یو چټاکۍ صحیح ورته چرس راوړه، کارخانو نه راځي نه سره چټاکۍ نه چرس راوړه، او ورته په چټاکۍ په څو ده یاره وجي په 12,000 روپۍ ده. خدای دې بیړه ورکړه په 12,000 روپۍ ځان ته سب خوراک د سیز ولې نه لې چې وې خورې خو خپلې په ځان موړ کې بچولې راوړي دغله راوړي. یو طرف ته فریاد کې غریبي ده، ګراني ده، پټرول ګران دي، او مې شخص د طبيعه ارزان شو. دا حال زموږ د خلکو قسم بالله پر رب یقین وکړه چې زما ستا اولاد، زما ستا ینګ جنریشن چې سوره یونیورسيټو ته ځي هغه زما سره یو کس میلاو شو. ما ته وی استاد جی زه په داسې ځای کې زما ډیوټي ده چې باغ لار د ټول سپګلرانو تیرېدلې نو ما نو بیا سپګلران چې سوره سپګلې د ټول نه زیات سي ورته سپلای یونیورسيټو ته دي. زما ستا ینګ جنریشن چې سوره الکان جنکې دي ټول په ایسو باندې او په دې نشو ته ماشوره وړېدلې. هیڅ څوک فکر نه کوي، غور نه کوي چې چا سره اقتدار دی په خپل پیسې علي خپل بتا پیالي چې څنګه وبې ولا پتا یې اخلي. وبې بلونه راغلي ټول لیدلې کنه 380 روپۍ بلی فکس چارجز به پسې جدای نن می ټیکسونه ورپسې وشمیرل نو لاس قسمه ټیکسونه ورپسې سو لاس قسمه
نو ټیک ته د بجلی د په تیلو جوړیږي، دا خو د په ډېر ټیمونو جوړیږي. ولې کوي ظلم؟ یا وګوره استاد چې په ظلم باندې خلاف کوي، چرته قدم کېدی چې معمولی اختیار چا سره راځي د غټ د زمانه غټ فرعون ته جوړیږي. معمولی قدم کېدی د زمانه غټ فرعون ته جوړیږي. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت په دې دنیا ته ټول عمر د پاره څوک نه دی را لېږلي. د دین د محراب د منبرنا مصلینا چې کوم واعظ نصیحت کېږي د خلکو د فائدې لپاره واعظ نصیحت کېږي، یو فرد لپاره نه کېږي، د ټول عالم انسانیت لپاره کېږي چې خلکو د الله نه ویریږي. عمر له بګورې ژوندي نه، عمر له بګورې په دې ځمکه نه ګرځي. ستانه غټ سټور، ستانه په غټ قد قامت، ستانه غټ طاقتور، ستانه غټ سلطنت والا خلک دې دنیا نه تیر شوي دي، لاندې په خاور کې پرتې. راځه په قبرستان کې بوزه موضوع ویښیم درته. زمانه غټ غټ پهلوانان، د زمانه غټ غټ سوپر طاقت لاندې په خاورو کې پراته. ولې د یو څو ورځو دپاره تکبر کوئ؟ ولې یو څو ورځو دپاره په انسانیت باندې ظلم کوئ؟ ولې یو څو ورځو دپاره د انسانیت سره لوبې ټوکې کوئ؟ کسبالانو ته لاړ شي نو ډاکټرانو نه ظالمان جوړ دي، کساب تخت ته لاړ شي کساب نه ظالم جوړ دی، سبزی ولا څخه لاړ شي سبزی ولا نه ظالم جوړ دی. اور چې په دې ملک چې په کم بنیاد کم معاشري کم ادارې ته د ټول نه غټ ظالم او جابر دی. اور بشي مټي په خخ کولې ون غاړي وي اورګه استاجي په وایس الله اکبر وړم بي ټیک ته عبادت کوه، الله ته د عبادت نه منې کړې نه، عبادت سره دا ظلم پرې ځان کې خیر خواهی پرېدا، په سټیټسو باندې د سپو د کوترو سره د رحم دیلۍ او د مینې او د محبت او د اظهارایي او د همدردۍ ویډیوګانې ورکې. لږ د انسانیت هم فکر وکړه، لږ د پیغمبر سیرت هم ووایه، لږ د پیغمبر د دین نه خبر هم که ځان چې پیغمبر علیه السلام به په لاره تېرېده د انسانیت به څنګه فکر کولو. سودم ته شین دی، په خوله باندې مسلماني پاتې ده، په اخلاقي طور باندې موږ ټوټل زیرو. الله رب العزت مسلمان ته الله ترقی او عروج ورکولو، مسلمانان الله په عروج باندې روانو چې مسلمان به د مسلمان په سینه کې درد ساتلو. نن څوک داسې مسلمان شته چې د مسلمان درد سي ورته درد ساتي، تر دې پورې چې بچي د سره نن سلام کوي د خپل مفاد لپاره چې د پیسو ضرورت وي د بچي د تمرانی دي. ولې تا وته د وړوکوالي نه درس دا ورکړی په لاس کې وته موبایل ورکې بچي ستاسو سره ډېره مینه کوي محبت کوي. ته بچی ته تربیت دا ورکا چې زموږ د پیغمبر سیرت داسې او صورت داسې او اخلاق داسې ته ګوره تا سره سره مینه محبت کوي چې ته بوډا شي بیا تا اولډ هوم ته لکه نه لېږي انګریزانو په شان. ما تا خو دلته کې مثالونه کوم مړه انګریزانو بغاوه وایي که نه یار حضرت عمر لا فالو کوي، ټیک ته حضرت عمر لا فالو کوي، وګورئ د پلار بیا ګورئ عزت هم ډېر ښکلی کوي چې معمولي پلار یې بوډا شي اولډ هوم ته یې لېږي، مړه دی په هم باندې بوج دی. زمونږ دین اسلام څه وایي چې پلار بوډا شي چې سوره پلار د جنت دروازه ده، مور د خپو د لاندې جنت دی، نو دعا دې الو او خدمت دې الو، یو بل ورونو یو بل په دې باندې یو بل سره جګړې کوي او بدبخته پکې چې کمی د مور پلار سره جګړې. رب یقین وکړم ډېر څه ورته فریادونه او سپرټې پرتې دي او ګیلې پرتې دي. هر هفته دا سوچ کوم چې جمعې ته لاړ شم دا موضوع خو چې د معاشري د خامو ته د غلا غلطو ته او د دغه ته وګورو چې الله دا په هغه شلو منټو کې په هغه نیمه ګنټه کې زه څه بیانوم. په دې کې انسان د خبرې ته سوچ وکړي که نن سبا موږ په کم ځای ولاړ یو، په کم صابون چې موږ ولاړ یو چې خویږو راخویږو متزلزله کېږو، زموږ ایمانونه مضبوط نه دي. موږ الله سره کره نه یو، موږ بل ته مخلص نه یو، موږ بل ته پړه کې غله یو، موږ بل ته څه ورته پړه کې کینه ساتلې ده، موږ بل ته پړه کې بوز ساتلی دی. او که الله رب العزت ته صحیح ورته په جمعات کې ودرېږو صرف دې لپاره بس الله حکم پوره کوو، دې لپاره چې خپله فارمیلټي به پوره شي، بس زنده باد چې مسلمان دی بس ټاپه راباندې ولګي. د الله رب العزت د وحدانیت سره د الله رب العزت د ټولو حکمونو تابعداري کوي نو والا مسلمان دی. او موږ صرف مسلمانېږي نه، صرف په زکات مسلمانېږي نه، صرف په قربانۍ مسلمانېږي نه، واستاخد دولت د سره راغی حج ته لاړ یوازې په دې مسلمانېږي نه، ټوټل د الله رب العزت د دین به منې الله به مسلمان. صحابي رسول په غزواتو کې جنګيږي مړیږي، یو صحابي راځي په منډه ولا اوبه ورکوي
چا بل وته زیرګي وکي آهو کی نو هغه په خپل ځان ما پرې د دلوا چا بل آهو کی او ته ما پرې د بل ورکا سلور پینځو کسانو په ځان باندې بل ترجیح ورکړ چې اړو بل راشي او مړی بل مړی مرګ سي ورته د مرګ سي ورته غټه دی پرای تر رسیدي خو بل ته وي چې بل خیر خوای سلمان خوې اخوت تا مینتا محبت تا چې کله د مسلمان سره شیوه راشي معاملات راشي لیندین راشي یا وته پته ولګي چې دا سړی په سره وګوري خلکو صحیح ورته خبرې خبر کول واز نصیحت کول تقریر کول ډېر اساني دي دوستانو عزیزانو عرض می دا کول چې خپل ځان په خپل اهل عیال په ټول باندې دا نظر وساتئ چې خپل بچی په تحویل کولې سوچ ورته بچی ته چرته زی چرته کینی چرته پاسې ملګری دي سوق دي نیمه شپو پورته کم ځای ګرځي چې په خپل اولاد باندې کنټرول کچره په خپل اولاد باندې کنټرول نشي کولای یا ساتي دا په سبب د مستقبل صحیح وردا معماران نه د مستقبل نشایانی کوي زما موضوع نن پدې باندې وا چې چار چاپیر زبدي ماجیګر کې ماسپتل کې دغه ځایګر زم راګرتم کنه یم ځوانان دي جنریشن سټینګ وسرای او اشی ورسرای او بس کش تر راکاږي دا پارک ته ډکه او دا چار چاپیر د زینت ته ډکه ډېر افسوس مقام دولسو کالو د 15 کالو ولکانی او بس نشي تماشې وکړي مور خپل څه خبره مور خپل نه پیسې والی بس خپل په پیسې واچي بس خپل نشي کوي دوستانو عزیزانو د خپل د ینګ جنریشن لک فکر الله رب العزت یو سیس حرام کړي بالکل حرام کړي الله رب العزت یو حدود ته تقایم کړي پاګه کې اوسېږي دنه د الله نو یریږي د الله نه حدود نه تجاوز مکوئ انسان دومره زورور نه دی چې د الله سره مقابله وکړي د الله رب العزت پیغام د دې منبر نه ټول عالم انسانیت ته بیانېږي چې خلکو د الله حکم دا دی اوسې کمنه یو کنه منی دا تاسو کار دی امپلیمنٹ کولی موږ خو شو پتا سو باندې موږ خو د باندې مسلط کولی خو شو موږ د صرف بیانو چې د الله دا حدود دي د رسول صلی الله علیه وسلم دا حکم دی د الله رب العزت دا فرمایلی دی او د رسول دا وینا ده اوسې کمنه یو کنه منی تاسو خپل ځان ځکه د هر انسان د پاره د عمل صندوق چې د قبر دی ټول ته جمع کیږي بس جمع کوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن بستا په جواب باندې مهر ولګل شي پتا باندې لاس په جبا ار شی په پتا باندې گواہی کوي ته وای خدای دا څنګه چل ما خو چې زبر دا تیوري او دا دغه وکم دا لاجیکل خبره وکم په دنیا کې وته لاجیکل خبره او تیوریانه میورانه وو کې بل بدوکه کې ولنه جو بیا څه چې په جواب باندې مهر ولګل الله رب العزت مختصر په دی باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين